د تخلیق اول وار چې آدم علیه السلام پیدا سو اول الله تبارک وتعالی د تعلیم بندوبست وکړي نه د کور بندوبست ورته کړی دی قرآن پر دې گواه دی اول واری الله جل جلاله د ښوونې د تعلیم تربیه وکړه ټول مخلوقات چې الله تبارک وتعالی پیدا کړل د مجیتون په شکل کې وه اول واری د عقیدې تعلیم ورکړي الستو بربکم ټول مخلوقات ما او تا ټولو د قیامته پورې چې څومره روان دي د آدم علیه السلام څخه چې څونه تېر شوي دي دې ټولو دا شاهدي ورکړه قالو بلا الله ته زموږ رب یې موږ منو دا عقیدې تعلیم اول موږ ته الله راکړی او آدم علیه السلام ته اول د تعلیم بندوبست الله وکړي او دغه د تعلیم برکت چې ټولو فرشتو درته سجده وکړي د دې څه معلومه سو چې الله تبارک وتعالی انسان د نور حیوانو رقم جاهل عبث شی نه دی پیدا کړی انسان ته الله تبارک وتعالی دماغ ورکړی دی الله تبارک وتعالی حواس ورکړي دي د هر حواس د لوري د ادراک کولی شي د غوږو کې قوت سامعه الله ایښې ده په سترګو کې قوت باصره الله ایښې ده په خوله کې الله قوت ذایقه ایښې ده الله تبارک وتعالی په سترګو کې قوت ناظره الله تبارک وتعالی ایښې په لاس کې الله تبارک وتعالی قوت لامسه ایښې ده په دا لاس کې الله تبارک وتعالی دا تعلیم ایښی دی چې دا کښې کاږی کلک دی دا کښې کاږی پوست دی دا د الله ساته معلوموي په عقل نه مني کله چې ته خولې ته شی واچې یو رقم شی دا تریخ دی دا خوږ دی دا ادراک الله تبارک وتعالی په د نرۍ ژبه کې ایښی کله چې ته پزې ته یو شی ونیسې د دې ښه به یځي د دې بد به یځي د دې بوی نه ځي دا په دا پزه کې په دا غوښه کې دا دومره دغه الله چا کښې شوی دا دومره قدرت د الله ایښی دی دا سترګه که په یو وخت کې ته وګوره په زرګاو رنګونه دا میچي په دا یو مسل کې تاسو وګورئ څومره رنګونه ستاسو په نظرو کې راځي او دا سترګې د ښي دا شین دی دا تور دی دا سور دی نو لهذا اوله خبره دا معلومه شول چې آدم علیه السلام پر مځکه چې پیدا شوی دی دا الله تبارک وتعالی تعلیم یافته پیدا کړی دی د نور حیوانانو په څیر دا بې تعلیمه نه دی دې ته الله فوقیت ورکړی نو لهذا انسان ته پکار داره چې کله دنیا ته راغلی خپل اصلي مقصد باید وپېژني چې د خدای او د الله تبارک وتعالی د رسول پیژندنه وکړي د هغه د کتاب پیژندنه وکړي او هغه باندې خپل وخت تېر کړي نن ما او تا خلاف روان یم زما یو سپین ږیری پلار غوندې نیکه غوندې مې د نیکه پر ځای مې کله چې د هغوی نه د کلمې پوښتنه وکړې نه ورځي لا اله الا الله محمد رسول الله ما په خپله د سترګو باندې لیدلی حال دي د درو اتیا کالو سړی ما په ولیدي کلمه یې ما ته تېر کړه والله بالعکه کلمه یې زده دا زموږ د تخلیق سبب اصل څه شی دی که لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه کله چې ته د داسې علامهینه وپوښتې ناشدې کې کوي کله چې ته د داسې عطایاته وپوښتې عطایات لله وصلوات وطیبات کله مخ ته وشاته کې ولې څه پېژنه تا دا دومره ژوند شپېته اویا اتیا کاله ژوند دې تېر کړي دا د اتیا ورځو سبق و چې تا ټول یې زده کړی دی اتیا ته به درې سوه شپېته کې ضربه کړه څو ورځې ځای کړي دي څونه لمنځونه دې ولاړه بس تېر شوه ځکه انسان مقصد اول دا دی چې تعلیم یې زده کړي عقیده یې زده کړي خدای یې وپېژني زموږ ستاسو په پیړۍ کې اوس خو الحمدلله د تعلیم او د تعلم سلسله پراخه شول مدارس عام شوې الله تبارک وتعالی راډیو وي چینلونه عام شول الله تبارک وتعالی ډېر سلسله زموږ ستاسو په دور کې نه بلکې تېره شوې پیړۍ کې داسې ښځې هم تېر شوي چې محمد او د الله تر منځ فرق یې نه شوی کولی امام ابو حنیفه رحمه الله او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ کې فرق نه شوی کولی شاید اوس به هم ډېر سپین سرې دا رقم نو دا خو موږ د هغې د خپل تخلیق پر خلاف روان الله زموږ تخلیق اول د تعلیم دپاره کړي ګوره دا کتابونه لیکي وعلم آدم الاسماء کلها اول الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام ته تعلیم ورکړي بیا یې ورته ویل اسکنو ادخلو تاسو ننوځئ جنت ته بیا د کور بندوبست د اوسېدو بندوبست ورته وکړئ ما او تا اول د وارې کاروبار باندې اخته کړو اخته کړو اخته کړو چې څه غټ شي وایي یاره یو لمونځ شی خو دې زده کړه د لمانځه وخت خو تا بس ورتېر کړې